سلامونه په خیر راغلی درس ته مو پرون ورځ مونږه شیپس ویلې دي پرون ورځ بالکل شیپس مو ویلې دي او نن ورځ به راځو مونږه سمارټ آرټ باندې کار کوو صحیح ده شیپس کې چې اول چې تاسو به شیپس راخیستل دي ځکه مختلف قسمه شیپس تاسو سره کولای شئ دینه تاسو مختلف شیزونه جوړ کړئ په مختلف قسمه سټایلز وغیرہ تاسو ته ورکولای شئ دي ټول هغه کوم پراپرټیز وغیرہ چې هغه ما تاسو ته ویلې دي یو کمانډ مې یو آپشن مې هم درته نه دی پریخي دا درس خو مونږ ویل اوس دې ځکه ځینې تیار آرټ جوړ شوي دي ځینې شکلونه تیار جوړ شوي دي دا د جوړ کړي هغه شیپس دي ګوره دا وګوره ځکه ګوره څه دغه راخلي دا ګوره زموږ سره ټول دي کې اوله کې آل راځي چوز ا سمارټ ګرافیک دا ګوره ګراف تصویرونه دي عکسونه دي شیزونه لپاره جوړ شوي دي تیار شیپس دي چې ته غواړې د استفاده وکړې ورنه کولای شي دا ټول یو ډیز کې دا بیا کټګورایز کړي دي لیست لپاره غواړې ته غواړې یو شی د پر لیست جوړ کړي کولای شي دې نه ورته یو دانه ډیزاین خپل شان ډیزاین راوخلی او هغه بیا ته برابر کې فرق زه دا ډیزاین راخلم دا زما په کار دا راخلم او دا زه اوکې کوم چې کله مې اوکې ګورز ما سره دلته کې دا انزرټ شولو دا ګورز ما سره انزرټ کیږي اوس زه کولای شم چې په دې کې مختلف قسمه ډیزاینز وغیرہ چې ما په کار وي هغه پکې تر سره کم صحیح ده کنه اوس فرض که زه غواړم دې کې تصویر اړم کولای شم چې تصویر اړم ډبل کلیک پیو کا ورک افلاین باندې کلیک کا اوس ستا په کار ته چې تصویر اړې زه ته اندیز نه وته تصویر راوړه کولای شو چې موږ یو دنه انځور سم کوو چې یو دنه تصویر راغلو د دې کې زه وته چې کوم خپل نوم لیکم صحیح په دې طریقې سره تاسو کولای شئ چې تیار ځینې شیپس وغیرہ چې هغه تاسو راوړي برابر کې سیټ کې ګوره دا تم به ما شیپس راوړل به هغه ما سیټ کول به ما برابرول څومره وخت مانی ولو خو تیار الریډي زمونږ سره آرټس دي چې موجود دي ځینې شکلونه موجود دي کولای شو دغه موږ استفاده وکړو که کار ترې نه واخلو نو انزرټ ته ورشي که تاسو غواړئ سمارټ آرټ دي چې خسته چارټس وغیرہ دغه ځینې شکلونه موجود دي کولای شئ تاسو کې استفاده وکړئ دا ګوره لیست لپاره دي تاسو غواړئ یو څه لیست جوړ کړئ لیست لپاره تاسو کولای شئ دا راوخلئ دلته کې دا راخلم د دې کې اوس فرض کړه کلاسز لیکم دلته کې زما سره راځي فرض کړه انګلیش ته انګلیش مې راوخستلو او دلته کې براشم زه بس راوخلم کمپیوټر به راوخلم او دلته کې به زه سپیشل کلاسز راوخلم یا به داسې وکړم چې دا به ورنه ریموو کړم یا ډیلیټ کول غواړم دا زه ونه ډیلیټ کولی هم شته ما صحیح ده تاسو کولی شئ چې لرې کړئ یا ریموو کړئ هر څه کوئ هغه تاسو ونه کولی شئ ټیک شو ګوره هغه مې ونه ختم کړل کټ مې کړل بیخي اوس دې کې زه غواړم چې دا لیست دا غټ کوم کولی شي چې غټې هم کې غټېږي دي نه او راځم دې کې زه ورته لیکم چې فرض کړه بګینر کلاس زموږ سره صحیح ده زه لنډ لیکم بل زموږ سره لیول 1 کلاس ته او بل زموږ سره لیول 2 کلاس ته صحیح دا شانتي زموږ سره کلاسز دي فرض کړه دې کې زموږ سره کنورسیشن ده بل زموږ سره دلته ګرامر ده او دا شانتي زه کلاسز لیکم دلته راځم کمپیوټر کې زموږ سره چې دا ورډ ده اول پکې وینډوز ده بیا چې دا ورډ کلاس دی زموږ سره بیا ایکسل دی بیا چې دی کې فرض کا پی پی ټي پاور پوینټ د زموږ سره همدا شانتي فرض کا فوټوشاپ ده همدا شانتي کورل ډرا ده مختلف قسمه کلاسز چې زموږ سره موجود دي ویب ډیولپمنٹ شو فرض کا نو دا کلاسز زموږ سره موجود دي ګوره د ما سره لیست جوړ شولو اوس زه غواړم دې په مختلف قسمه ډیزاینز ورکول شم دې چې زما سره الریډي ګوره ډیزاین شته نورم ګوره هر کله چې ته یو سمارټ آرټ راواخلې یو سره څنګه کې ته ډیزاینز راځي ګوره ورته ګوره در شیپ کې په کار دی په دې شیپ کې په کار دی دې کې په کار دی کې په کار دی نور هم چې ته هر څه راخلې هغه ته کول شي چې استفاده ورنه وکړي ګوره دا شان دي په کار وي شان دي په کار وي یا دا شان دي په کار وي تاسو کو غواړئ یو پوسټر جوړ کړئ یا یو براوزر چې وغیرہ چې تاسو جوړوي غږی تاسو کولای شئ دې نه استفاده وکړئ دا کلاس په دې طریقې سره تاسو ولیکئ ریسیټ گرافیک بیرته سره جوړای بیرته واپس څنګه شي جوړ بسی بدلته یو ځبې تاسو پوه شئ نو ټول باندې تاسو خپل پوهیږئ غواړم دا کلر ډیر بدرنګ ښکاری زه ته یو خاصه کلر واخلې دا ولې چې تاسو سره مختلف قسمه کلرز موجود دي کوم کلر چې تاسو ورته ورکوي هغه کلر تاسو ورته ورکولای شئ ځینې کلر شته تاسو په خپل باندې کولای شئ چې وته برابر کړئ ورته جوړ کړئ دا کلر فرض کمره واخیستل دا کلر څومره خسته ښکاری خوندور او خپل ښکاری که څو غواړي چې د لیکل غټوم او وړکی کومه مشکل نشته لیکل سلیکټ که هم تراشه چې هم تراغلی بس هغه شیزونه مخکول ټول ته په کولای شي چې پر اپلای کی هر طریقې سره ته غواړي هغه پر اپلای کولای شي د کلر وغیرہ چینج کوي هغه هم ورته چینج کولای شي ګوره مرته د لیست ویل غواړي چې اوس دا چینج کی کولای شي چې چینج هم کې کله چې ته خپل خو باندې چینجز پکې راوړي ډیزاین تر اعظم ګوره دلته کې راځم د دې کې ما سره نور ډیزاین نشته لیست لپاره کنه دا ډیزاین په کار فرق دي څه غواړم دا شانتي نه غواړم دا شانتي په کار ګوره ډیزاین کې ته کې د طریقې سره په کار ده ودې کتلو
هر قسم ته چې ته وغواړې هغه شانتي ته کولی شي چې دا راوړې. ګوره څومره زبردست او ښایسته راځي. بل دپاره بل بیا واخله، دا دې طریقې سره ته غواړې، دې طریقې سره غواړې، نو ته به ګورې چې کوم یو خوندور راځي او کوم یو ستا د ډیزاین مطابق وي هغه شانتي ته ورته یو ډول ډیزاین او سټایل راواخله. لکه ګوره ما ورته چې هر شیپ ته اخلي، هر ډیزاین ته آرټ ته راواخیستلو، هغه سره بیا خپل ډیزاین نور راځي. دا چې کله وشولو اوس به زه راشم داسې کې زما څه په کار دی، زه غواړم چې داسې کې ځینې اپشن نور هم ستا آرټ شیپ یو بل شیپ ماته اضافه ګوره داسې کې نور هم ورسره اضافه کېږي. نو ته هم آرټ بولټس ورسره اضافه کوو، داسې کې نه دا بولټس غواړې ورته اضافه کړي. ټیکسټ پین دې کوم دا لیکل چې ته غواړې ګوره داسې کې هم کولی شي چې ورته وکړي. بګینر فرض کړه داسې کې زه ورته وایم چې برایټ کلاس ته صحیح ده. نور داسې کلاس بګینر 2 بل کلاس بل کلاس هر یو کلاس ته غواړې هغه ته ورته ایډیټ کولی شي. ایکسل نه پاس ته فرض کړه بل کوم کلاس وي چې ایکسس وي ته کولی شي چې هغه ورته ایډ کړي. نو دا دلته کې هم ته کولی شي چې ایډ کولی شي. دا ګوره ټیکسټ پین د دې هم کولی شي تاسو دا لیکل پکې ایډ کړئ او برابر یې کړئ. یا هلته کې دلته یو خبره دا زه بیرته کلوز کوم له دې نه ټیکسټ پین دې کې راځي پروموټ کول دي. ګوره دا مې ورته وایم چې مخکې اوس هغه وروسته راوړه. بیرته کې زه ورته وایم چې رایټ ټو لیفټ نه کا نه چپ خواته کا چپ نه ښي خواته موف ډاون کته پورته ته یو دانه غواړې ګوره یو خوا بل خوا یوسې ته یې وړلی شئ. همداشانې موف اپ برابر ته یوسه. داسې کې نور ډیزاین وغیره دي هغه تاسو کولی شئ چې پرې اپلای کړئ ورته یې واخلئ. نور داسې نشم کولی چې تاسو ته هر یو کې کار وکړم. دا مې درته ویلي دي هماغه دا شیپ فرض که څنګه ډک شي د دې ډیزاین څنګه اوسي شیپ پیل کول دي زه ورته وایم چې دا دې تک سور راشي، دې کلر دې څنګه وي، آوټلاین دې څنګه وي، افیکټ دې څنګه وي، نور دغه ځای کې دا خط لیکل څنګه راشي. دا شیپ کې ګوره دی د شیپ د پاسه چې کوم دا ټول شیزونه ما درته ویلي دي باندې تاسو په خپله هم پوهېږئ کولی شئ بیا هم نه استفاده وکړئ. ټول دې کې تاسو په کولی شئ چې شیپ کې استعمال کړئ. ما چا به کوم شیپ درته ویل یا کې ما ټول درته ویلي دي. نو هغه کې دغه باندې تاسو پوه شوئ ریموټ وګوره ختمول دی او ته غواړې که بل ورته ایډ کړې ته یې ایډ کولی شي. ایډ کول نه کې یو دې نه تاسو کولی شئ چې دا ایډ کړئ او دا ښکته پورته وړل دي مخکې او وروسته که ته وړل غواړې نو وړلی شئ. دا هم چې کله وشولو زه راځم داسې کې لاندې یو بل دانه شیپ اخلم، دلته کې کلیک کوم، دلته کلیک کوم راځم انزرټ ته او زه غواړم چې داسې کار وکړم یو بل آرډر راوړم د څه دپاره پروسس دپاره سایکل دپاره. صحیح داسې کې ګوره سایکلز دي مختلف قسمه. فرض که زما دا یو پکار ده یا فرض که دا مې پکار ده ګوره هیرارکي دپاره تاسو غواړئ فرض که داسې کې فیرنټ راځي بیا پسې وروسته چیلډ راځي بیا پسې هغه پسې نور دغه لیپس راځي نو تاسو کولی شئ دې دپاره هم یو دانه ښایسته ډیزاین واخلئ او هغې کې تاسو خپل کار پر مخ باندې یوسئ. بیا به راشم انزرټ ته او سمارټ آرټ او داسې ته راځو سایکل یا هیرارکي شو دا یې نه وي په کار. فرض که دا سایکل دې په کار دی، دا شیپ دې په کار ده، کولی شئ چې دا ته راوړي او اوکې کا ورځ ته دا راشي. خو دلته کې موږ داسې وکړل دا به زه ښکته کړم له داسې نه څنګه ښکته کېږي دا خو داسې نه وړل کېږي ټول شیپ راوړم ښکته نو کولی شم چې ښکته دا شیپ مکمل راښکته کړم. صحیح شو داسې کې اوس فرض کړه دې پروسس مکمل دی یو شي دپاره وي که نه سایکل ده. فرض که اول زموږ سره څه وي تاسو یو پروسس ولیکئ ورته د هر څه لپاره چې پروسس لیکئ اول دا سټپ کې وي فرست سټپ یې ولیکه ورته بیا راسه ورپسې سیکنډ سټپ یې ولیکه ورته دې چې کوم سټپ 2 ده دا سټپ به ترسره کوئ بیا به سټپ 3 ته ځي. صحیح ده که نه. نو دا تاسو سره مختلف قسمه سټپس دي دا 4 سټپ دی نو تاسو کولی شئ دې نه په هر ځای کې استفاده وکړئ. تیار شیپس درته جوړ شوي دي ختموي او ختمولی شي پر مثال ډیموټ یې کړه ته دا ورنه ختم کا او زه غواړم که یو بله مې اضافه کړم نو پروموټ به یې کړم وینې دې سره زه کولی شم چې بل شیپ اضافه کړم ته کلیک کوم دا کله ولې کوم ته ماته بیا بل اپشن هم راکوي راته او مخکې وروسته وړل هم تاسو کولی شئ دې طریقې باندې دا مخکې یو سودا راته وروسته کا داسې کې نور هم شته لکه دا ډیزاین نه خوښ نور ډیزاین هم تاسو سره موجود دی هغه هم ری اپلای کولی شئ. لکه د دې مربوطه نور ډیزاین درکړي نور سټایلز درکړي هغه ته پرې اپلای کوئ هغه هم پرې اپلای کولی شئ. کلر دا نه خوښ نورې کلر دي خوښې دي نورې کلر یې ورته ورکولی شئ داسې کې د دې دپاره خپل هغه ډیزاین او کلر یې موجود دی هغه تاسو ورته ورکولی شئ. دا به زه سټپ 5 کوم بس خلاص صحیح ده که نه هغه سټپس دي کې دا ترسره شي باید. نو دا زموږ سره سمارټ آرټ تاسو به کوشش کوئ اسایمنټ مو همدا چې تاسو به یو ښایسته آرټ جوړوئ او ښایسته ډیزاین به جوړوئ ښه مزیدار چې عملي پریکټیکل یوز ولري هغه ته په د یونیورسټي د کتاب نه راخلي یونیورسټي کې که ته یو ارګنایزیشن سره کار کوئ یا هر چېرته چې ته اوسې باید ته دا جوړ کړي. پکچر تصویرانو دپاره فرض که زه غواړم چې د اکیډمي دپاره یا زما د کورس دپاره چې کوم سیسټم د هغه زه برابر کړم او جوړ یې کړم هلته باید د هر یو کس تصویر اوسي او د هغه نوم ورسره راشي مربوطه نوم د کس سره موجود وي. را به شم زه به وکړم دا به راواخلم نو مې چې راواخیستلو اوکې به یې کړو اوس ته ګورئ
داسې کې باکس نو تصویر وي تصویر به راوړم او داسې کې به زه سره چې وکړم نوم به ولیکم فرض مثال دا ډایرکټر ده بل ته راځم دا منیجر ده چې تاسو غواړئ هغه ورسره راوستلی شئ بل ته فرض مثال دا ټیچر ده ټیک شو که نه په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې په ښه توګه ترېنه استفاده وکړئ او په روزمره ژوند کې دا تاسو استعمال کړئ دا به زه له دې ځای نه داسې وکړم چې کټ به یې کړو دې نه مې دا کټ کړلو کوم ځای کې فیسټ کوو زه یو بل پیج اخلم ته کې زه دا فیسټ کړم اوس زه غواړم یو تصویر راوړم کلیک پې وکړه دې ځای کې کولی شئ تصویر راوړئ دلته کې راځم دې نه پاس که زه یو خپل تصویر راوړم ایمیج انزرټ کا ورسته ایمیج دغه ځای کې راځي غواړئ وړوکی غټه کې کولی شئ چې وړوکیوالی او غټوالی پرې اپلای کړئ دې سره بیا خپل د دې چې کوم مربوطه ګوره ټولز دي یا کوم منیو د هغه ورسره اوپن کړئ کولی شئ هغه پې دې ځای کې پرې اپلای کړئ خو مې ټول ویلي دي څنګه کولی شئ ترې راولئ دې ځای کې دا برابر کړئ ورته سایز یې کموي زیاتوي هغه ټول تاسو کولی شئ چې دې ځای ورته سیټ کړئ ټولې خبرې مې ورته کړي د روټیشن ورته ورکوئ کرپ کوئ دې کې د بارډر څنګه اوسي د ایمیج لپاره د دې کلر وغیره څنګه وي هغه ټول تاسو کولی شئ دې نه پرې اپلای کړئ نو خدای دې وکړي چې تاسو په دې باندې پوه اوسئ او دا مو یاد کړی وي نو اسایمنټ مو همدا چې تاسو به یو ښایسته آرټ یو ډیزاین به جوړوئ انزرټ نه به دې کې یو دانه شی هغه واخلئ چې د پروسس دپاره اوسي لیست دپاره یې غواړئ سایکل دپاره یې غواړئ ریکیپ جوړوئ هر څه چې تاسو جوړول غواړئ فرض که افیس ده افیس کې به څلور دا پروګرامونه دي بیا هغې کې دا مینوز وغیره دا ډیټیلز تاسو ورته ورکولی شئ نو هر څه ستاسو په کار وي هغه دپاره تاسو ونه استفاده کولی شئ او دې نه به تاسو کار اخلئ نو اسایمنټ مو هم دا شول کورنۍ وظیفه هم دا شوه تاسو به یو ښایسته آرټ شکل به جوړوئ یو ښایسته ډیزاین به جوړوئ د سمارټ آرټ څخه او بیا به هغه تاسو ګوګل کلاس روم ته اپلوډ کوئ که دوی کې چې تاسو څه مشکل نه اوسي بیا هم که څه مشکل ما ته ویلی شئ خو داسې څه مې نه دي پکې پرېښي ډیزاین کې دغه ساده خبرې دي سره ډیزاین راځي کلرز دي داسې کې نور ډیزاین موجود دي او دې سره شیپ وغیره ایډ کوي داسې کې ټیکس پین ده چې لیکل کول غواړي دې باندې زیاتوي او دې باندې بیرته څنګه کې کمیږي ریموف کېږي لیفټ رایټ ده د دې پوزیشن چینج کوي ښي نه چپ ته او چپ نه ښي خوا ته د شانتې مخکې وروسته وړي ځینې ورته کولی شي چې لیاوټ ورته برابر کې ورته سیټ کې هغه چې کله تاسو یو شیپ راواخله دا شان چې هغه لیاوټ چینج کېږي تاسو کولی شئ د هغه دپاره بیا تاسو لیاوټ هم چینج کړئ نو دا زموږ سره نن ورځې سمارټ آرټ او بیا به سبا چې زموږ چارټ وایو